السلام علیکم. جریان نوم به تاسو اورېدلی. اکثر هلکان دې لپاره ډېر زیات پریشانه وي. اکثر ما نه وټساپ د لارې خلک تپوسونه کوي او زیاتره زلمي وي ناواده کړي چې یاره موږ اورېدلي چې ډېره زیاته خطرناکه بیماري ده او چې کله دا بیماري کم هلکانو ته ولګي نو یو خو مردانه کمزوري ورته راشي، جسماني کمزوري ورته راشي، بل چې کله هغوی واده وکړي نو بیا د هغوی اولاد هم نه کېږي، بچي هم نه کېږي. نو زه دا تصور د کانسپټ تاسو له کلیر کومه. تاسو ته پته زه داسې معلومات تاسو سره شیر کوم چې هغه ریسرچ بیسډ وي، تحقیق هغې باندې شوی وي، هغې کې څه هوایي خبرې نه وي، مستند معلومات وي. نو دا ډېر داسې عطایي حکیمان یا ډاکټران چې کوم ډاکټران اصل معنو کې نه وي، کوم اصل معنو کې حکیمان نه وي، هغوی دا غلط فهمي پیدا کړې د خلکو په نظر کې، خاص کر د هلکانو دپاره چې یاره کوم خلکو ته جریان وشي نو ډېر زیات دا یو خطرناکه بیماري ده. اول خو تاسو په دې ځان پوهېږئ جریان کوم حالت ته وایي. نو جریان هسې خو جریان لفظ چې کوم دی د مطلب دی بهېدل. لکه ګوره چې کله یو څیز بهیږي، که هغه بلډ وي، که هغه اوبه وي، نو هغې ته یا که هغه سپرم وي نو هغې ته جریان ویلی کېږي. انګلیش کې په طبي ژبه کې میډیکلي پوینټ اف ویو سره دې ته وایي سپرمیټوریا. چې کله دا مسله چاته وي جریان د منې اخراج کېږي، غیر ارادي طور چې کله اخراج کېږي، اکثر د تشو امتیازو نه مخکې کترېږي یا وروستو کترېږي یا هسې بېڅه چې کله خواهش راوچت شي او بیا د قطرو اخراج وشي نو دغه حالت ته جریان ویلی کېږي. نو جریان څومره خطرناک بیماری ده؟ آیا دا بیماری ده او که نه ده؟ اول خو تاسو دا خبره ذهن کې کېدی چې جریان هیڅ غټه بیماری نه ده. ما د احتلام باره کې هم دا ذکر کړی دی، جریان باره کې هم دا وایم چې دا هیڅ غټه بیماری نه ده، نه خطرناکه بیماری ده، نه څه دا دومره نقصان کوي. خو د دې نه بچ کېدل پکار دی او دومره علم پکار دی تاسو له چې دا ولې کېږي. نو اول تاسو سره دي وجوهات ښیمه. لومړی وجه د دې دا ډېر زیات جنسي خیالات، ذهن کې ډېر فحش خیالات ساتل، نو دا د جریان یو وجه وي. کوم هلکان د لاس استعمال ډېر زیات کوي، مسلسل استعمال کوي، نو هغوی ته هم د جریان مسله راپېښېږي. کوم هلکان اعصابي طور کمزوري وي یا جسماني طور ډېر زیات کمزوري وي نو هغوی ته هم دا مسله راځي. خوراک کې بدپریزي کوي، کم په هوټلو کې بازارونو کې خوراکونه کوي، مسالېدار ګرم خوراکونه کوي، یا د قبض وي، کنسټیپیشن وي، حاجت نارمل نه وي، نو هغه هلکانو ته هم دا مسله راپېښېږي. بل چې کوم هلکانو ته یو ټي آی وي یعنې یورینري ټریک انفیکشن، د تشو امتیازو نالۍ کې څه انفیکشن وي، څه خرابوالی وي، نو هغوی ته هم د جریان مسله راپېښېږي. علامات د دې دا دي چې تشو امتیازو نه مخکې یا پس یا هسې بېڅه چې کله جنسي خواهش راوچت شي نو قطرو دا اخراج کېږي. نو چې کوم هلکان د جریان ښکار دي نو اول خو د هغوی پریشانه کېږي نه، دا د ذهن کې نه ساتي چې یاره ګینې هغوی به صاحب اولاد نه جوړېږي واده نه پس، یا دا ډېره زیاته خطرناکه بیماري ده یا ډېر زیاتې مسلې به ورته راپېښېږي. خو د دې نه بچ کېدل تاسو له بهتر دی، پکار دي چې د دې نه تاسو بچ شئ. بچ کېږئ به څنګه؟ یو خو به فحش مواد نه ګورئ، ویډیوز وغیره، تصویران وغیره، یا ډېر زیات جنسي خیالات بار ټایم په ذهن کې نه ساتئ. چې دا تاسو نه ساتئ، صفا ستر ژوند تېروئ، پاک ژوند تېروئ، نو انشاءالله دا مسله به نه راپېښېږي. که چېرې ستاسو خوراک صحیح نه دی، بدپریزه خوراک کوئ، کبابونه، مرچکي مسالې ډېر زیاتې خورئ، بازاري خوراکونه ډېر کوئ، نو هغه پرېږدئ، ساده خوراک کوئ، اوبو مقدار ډېر څښئ. که چېرې ستاسو خېټه سخته وي، حاجت مو نارمل نه کېږي، نارمل روزانه انسان یو ورځ ځي حاجت دپاره، او که هغه نه کېږي، په دویمه درېیمه حاجت له ځئ، یا که روزانه ځئ خو تکلیف سره کېږي، نو د قبض دپاره تاسو اسپغول لست استعمال کوئ، امرود استعمال کوئ، فایبر چې کوم ریشه دار خوراکونه وي هغې مقدار سیوا کوئ، نو ستاسو به قبض مات شي. چې قبض مات شي دا مسله به انشاءالله ختمه شي، که د قبض په وجه باندې. که د انفیکشن د وجې وي نو هغې لپاره تاسو دوایانې ښیمه او د هغې لپاره تاسو کوشش کوئ چې اوبو مقدار سیوا څښئ، نو انشاءالله دا مسله به ستاسو ختمه شي. یو څو دوایانې دي هومیوپیتھک هربل، د دې تاسو استعمال کولی شئ. انټي بایوټیک هم دې لپاره استعمالیږي، هغه تاسو یو ایم بي بي اس ډاکټر ته لاړ شئ، هغه ورته نسخه درکړي، هغه به استعمال کړئ. خو که چېرې تاسو هومیو هربل استعمالول غواړئ نو دا دوایانې ځان سره نوټ کړئ. هومیوپیتھک یو دوایي ده، اسټفاس 30 یا 200 کې، سهار غرمه ماښام 5 قطرې د استعمال کولی شي. ایګنس کاسټس هومیوپیتھک دوايي ده، 30 یا 200 کې، سهار غرمه ماښام 5 قطرې د استعمال کولی شي. اوبو کې یو پیالې اوبو کې نیم ګیلاس اوبو کې د دې تاسو اچولی شي، وڅښلی شي. سیلینیم هومیوپیتھک دوايي ده، 30 یا 200 کې د استعمال کولی شي، همدغه طریقه ده، 5 قطرې سهار غرمه ماښام یو پیالې اوبو کې نیم ګیلاس اوبو کې تاسو څښلی شي. سټیپسیګرا یو دوايي ده، ډېره بهترین دوايي ده. یو خو دا جریان دپاره ښه ده، احتلام دپاره هم ښه ده. کوم هلکان د لاسو د عادت ښکار وي، غواړي چې موږ د دې نه بچ شو، عادت زموږ ختم شي یا کم شي، نو هغوی کې هم دا ډېر ښه کار کوي. نو سټیپسیګریا سهار غرمه ماښام 10 قطرې د دې استعمال تاسو کولی شي. دا هومیوپیتھک دوایانې شولې. بل د دې لپاره هربل دوایانې دي، راحت ټیپ په نوم باندې دوايي راځي، دا په احتلام کې هم کار کوي، په جریان کې هم کار کوي. دا یو یا دوه ډبې تاسو استعمال کوئ، سهار غرمه ماښام 2 ګولې د اوبو سره تاسو خورئ. جرنایټ سیرپ راځي، دا عام ملاویږي، 50 سټورونو کې، هربل سټورونو کې ملاویږي، نو دا یو یا 2 بوتلې تاسو استعمال کوئ، نو انشاءالله د جریان مسله به ستاسو ختمه شي. خو که چېرې ستاسو د خوراک په وجه، بدپریزۍ په وجه، جنسي خیالات په وجه، هغه ستاسو په لاس کې ده. پرهیز په خوراک کې کوئ
او جنسي خیالات ذهن ته مه راولئ، پاک ژوند تېروئ. نو تاسو ته به د دوایي استعمال انشاءالله ضرورت نه راځي. ملګرو دا معلوماتي ویډیو په تاسو خوښه شوي دا ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي. زما چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ. ډېره مننه. الله حافظ.